الرحمن شیر ورکبوک ته شیر خپله شریکول ته ویل کېږي څه دي یعنې شریکول د یو څو کمپیوټرانو یو ځای کول ته نیټورک ویل کېږي چې د یوه کمپیوټر په واسطه یې کنټرولوي چې هغه ته سرور کمپیوټر ویل کېږي چې دا په دې خاطر دا نیټورک خلک جوړوي چې یو د دوی وخت وسپمېږي او بل د دوی پیسې وسپمېږي نو اوس دلته د شیر ورکبوک څخه مطلب دا دی دغه فایل چې تا په هر نامه سره جوړ کړي که غواړې چې ته دا شیر کې په نیټورک کې کله چې ته شیر کې ستا ملګري ټول کتلی سي هر څوک په دې کې انټري کولی سي مثلا یو نفر دی دی ځي فرض که عبدالعلیم دی زه معروف ته تللی مریم ما سروې کول یا مثلا نظارت مې کوئ نو دی ته یې خپل فایل ورکړ دی چې ته به انټري په دای کوې چې مشکل یې هغه به داسې رنګ ورکوي چې دا ځای کې دا پلان یې نه عملي کړي مثلا سور رنګ به ورکوي که نیمه یې عملي کړي ژړ رنګ به ورکوي که مکمل عملي کړي زرغون رنګ به ورکوي دا مثلا دا عادت یې ورکړی دی نو دی راځي دا شریعي د ده ټول انډولان په جې کې انټري کولی سي مثلا که د کابل څه کوي که د جایزې څه کوي دا ځای چې کوي ټول یې انټري کولی سي نو موږ که غواړو چې دغه شعر په مثلا فرض که دا جدول تاسو جوړ کړی دي که غواړئ چې دا شعر کې پر شعر ورکبوک باندې کلیک وکړئ اوس دلته درته وایي که دا ټیک مارک به allow changes by more than one user at the same time وایي په یوه وخت کې د یوه څخه زیاتې ضرورت اجازه ورکړه چې په دې کې تغیر راولي یعنې یوازې زه تغیر نه راولم احمد یم که ما راخلاص کړي اوس خو یوازې تغیر راوستلی سم که شعر کې که دا ټیک مارک نه ورکړي ته هم تغیر نسې راوستلی وروسته بیا تغیر راوستلی سې چې زه یې بند کړم اما که دا ټیک مارک ورکړي که تاسې یو ګړی بعده که تاسو هم راخلاص کړي احمد یم راخلاص کړي دی هم په دغه وخت کې تغیر پکښې راوستلی سي ته هم پکښې کې راوستلی سي فرق نه لري دا ټیک مارک ورکړي او دلته وایي هو هز دیس ورکبوک اوپن ناو اوس دغه یوزر چا راخلاص کړی دی هر چا چې دا یوزر راخلاص کړي هغه هم درشي وایي دغه کندهار یونیورسټي راخلاص کړی دی کندهار یونیورسټي څخه مطلب دا دی چې د دغه یوزر نیم کندهار یونیورسټي دی که ته سپام پر کړی دی په دا ځای کې درته ښي او بل په دا سټارټ منیو کې هم درته ښي دا کلوز کې اپنا دا ګوري کندهار یونیورسټي یوزر نیم چې دی کندهار یونیورسټي یا دلته چې هر یوزر نیم ورکول شوی هغه یوزر نیم درته ښیي چې دغه یوه راخلاص کړي سما یې راخلاص کړي په 6 بجې او 3 دقیقې ایم یې راخلاص کړي 2015 کال د شپږمې میاشتې په شپږم تاریخ باندې او دلته اډوانس ته خاص معلومات درکوي څه دي ټریک چینجز ټریک خو خپله چې ته ویل کېږي یو ټرک دی ټي آر ای یو ټي آر یو سی کې دی معنا لارې موټر بل ټي آر ای سی کې دی معنا چې لاره شابوش او بل ټي آر آی سی کې دی معنا چم کول دلته مطلب دا دی که چا دلته په دې کې تغیرات راوستل نو باید موږ ته یو ریپورټ راکړو چې په دغه یوزر کې دا تغییر راوستل شوی دی وایي کیپ چینجز هیسټري فار 30 days دغه ماته د جیشو ورځو تاریخ ته ماته راته ښیي چې په دېرش ورځو کې په کم تاریخ سره د تغیرات راوستل دي که جټوله چې هلته کولی شي تغیر ورکړي چې په 2 کې په 3 کې په 3 ورځو په 15 ورځو کې راکوه که جټوله چې ډونټ کیپ چینجز هیسټري د تغیرات مه راته ثبتوه تغیرات څخه مطلب دا نه دی تغیرات څخه د هیسټري څخه مطلب د ده تاریخ دی چې په دغه تاریخ سره د تغیرات راوستل دي دلته وایي د تغیراتو تاریخ یې مه راته ثبتوه چې په کم تاریخ سره راوستلي فقط راولیږي خو ماته جای نه ښیي چې په دغه تاریخ سره یې راوستلي دي او اپډیټ چینجز اپډیټ دا په اتوما ډوله ته اپډیټوه اپډیټ کوم تغیرات چې ده راوستلي هغه ته ماته ښیي نو وایي وین فایل یې سیفډ هغه مال یې راته ښیي کله چې دا فایل ما ثبت کړي او که جټویل چې اتوماتیکلی ایبري 15 منټ یا په هرو 15 دقیقو کې راته ښیي کولی شي چې دا ورته ژم کې چې په 10 دقیقو کې چې هر څه تغیر ته راوستي په 10 دقیقې کې هغه تغیر ته ماته راته ښیي save my changes and see other changes زما تغیرات راته ښکاره کړه او د بل چا تغیرات چې هر چا په دغه کې تغیر راوستلي هغه راته ښیي just see other users changes یا فقط د بل چا تغیرات ښکاره کړه چې احمد څه تغیرات راوستلي چې محمود څه تغیرات راوستلي د هغو تغیرات راته ښکاره کوه زما تغیرات مه ښکاره کوه او دلته وایي ask me which changes when هر کله چې ته تغیرات راوستل کېدل ته یې ماته ښیي چې دغه تغیرات پکښې راوستل نو کله چې ته دغه چینجز پر اپلای کړي په دې ځای کې خو موږ ته ښیي چې دغه تغیر پکښې کې راغلی دی نو دلته ته وایي چې ماته ته وښیي چې کم تغیرات راوستل یا چا وګټل دا د ګټلو څخه مطلب دا دی چې کوم تغیرات ته اکسپټ کړل کوم چې ریجکټ کړل او د چینجز بګین سیفډ وین یا هغه تغیرات ماته وښیي چې کله ثبت سوله راته او پرنټ سیټینګ درته وښیم او فلټر سیټینګ دا موږ ته ټوله ویل دي او اوس کله چې ته شریک دی په اتوما ډلته وایي دا ثبت کړه کله چې ته ثبت کړې بیا به دی شیر سي اوس نه شیرېږي ولې ځکه چې موږ تاسو نیټورک نه لرو چې شیر
او دلته هم لرو پروټیکټ اینډ شیر ورکو هم یې پاسورډ ورکړه هم یې شیر کړه کله چې ته شیر کړي بیا څوک نشي کتلی تر څو په هغه ساعت کې دی کتلی چې چا پاسورډ ورسره وي که چیرې پاسورډ نه وي ورسره نشي کتلی یعنې مثلا ته اوس نیټورک جوړ دی په دا کمپیوټر ټول کې زه دا شیروم ته سې ټوله کتلی سي اما که مې پروټیکټ اینډ شیر کړي هم یې پاسورډ ورکړي هم یې شیر کړي شیر به یې خو تاسو بیا نشئ کتلی ځکه چې پاسورډ به لرئ که پاسورډ در سره وکتلی به سي که نه یې نشئ کتلی پر ده باندې کلیک وکړئ دی وایي شیرینګ ویت ټرک چینجز آیا شیر یې کوم زه ورته مو نه وایي پاسورډ چې شي ورکړم دا پاسورډ اپشنل دی ستا په خوښ کې ورکوي که نه ورکوي مثلا زه ورته جان اوکې که جان اوکې اوس دی بیا درته حساب دی که زه ورته هم فرض کړو پر سټاپ یې راته حساب اوس کله چې ته دغه کې تغیر راولې په دې کې به تغیر نشي راوستلی اوس خو راوستل کېږي خو ځکه چې موږ نیټورک نه لرو دا ما درته ویل په نیټورک دپاره دی او ان پروټکټ که یا بېرته دا شیر ځینې زده کړه پاسورډ یې جان یس او دلته رزو وایي الاو یوزر ټو ایډیټ رینج آیا چا او چاته اجازه ورکوي چې په دا ځای کې تغیر راولي پر ده باندې کلیک وکړه دلته زه ورته ټاکو مثلا موږ داسې یوزر ورته ټاکو چې د احمد یوزر چې په دا فایل کې تغیر راولي د محمود اجر راولي یا د احمد راولي نو راسه پر نیو باندې کلیک وکړئ په کومه ساحه کې دلته ساحې ته نوم ورکولی سي زه ورته وایم مثلا د رینج په نامه سره رینج سیز دپاره ساحه او په کومه ساحه کې مثلا دلته هغه ساحه ورته انتخاب زه ورته هم په دغه ساحه کې په دغه ساحه کې د احمد یا محمود تغیر نه راولي اوکې کې وایي پاسورډ چې شروع کوي که په دغه ساحه کې د تغیر راوستي د داسې پاسورډ وغواړي زه ورته هم جان اوکې زه ورته که په دغه ساحه کې د تغیرات راوستل نو داسې چې پاسورډ وغواړي سیدي دلته کولی سي تغیرات وکړي پرمیشن ته راځئ مثلا چاته اجازه ورکوي نو پر ده باندې کلیک وکړه اټ ته راسئ اډوانس ته راسئ فایند ناو مثلا دلته سټوډنټ یوزر فرض کړه دغه سټوډنټ یوزر چې په دې کې تغیر نه راولي اوکې که اوکې که الاو اجازه به ستا یا ګورئ ایډیټ رینج ویتاوټ پاسورډ بغیر د پاسورډ څخه دی تغیر راوستلی سي زه ورته هم جنای که جنای دا منه یا د داسې چې پاسورډ وغواړي بیا یې تغیر راوستلی سي اوس نو که چیرې ده تغیر راوستی د داسې به هغه د جان پاسورډ وغواړي بیا به دی تغیر راوستلی سي که چیرې پاسورډ ځینې ونه غواړي پاسورډ نیزه دی تغیر نسي راوستلی او دلته موږ ټرک چینجیز لرو ټرک چینجیز هر څه تغیر چې دی راولي ما ته یې بس راته ښه اوکې که دلته وایي ټرک چینجیز وایل ایډیټینګ this also share your work book دا چې کله وایي تاسې شیروئ نو باید دغه ټرک چینجیز پر اپلای کړي چې کوم تغیرات دی راوستلی چې نو دا ټیک مارک ورکړي څوک دا تغیرات څوک راولي هر څوک چې راولي ساینس آی لاس سیفټ کله چې مې د اخر ځل دپاره ثبت کړي که ما تغیر راوستی پکښې کې بیا جما ته ښي او که جوړ ټول عمر هر چا چې تغیر راوستی راته ښی ناټي ټي وي چې تر اوسه ریویو نه وي سوی ساینس ډېر ته دغه تاریخ څخه یې راته ښی مثلا د پرو د سبا تاریخ څخه یې ورته ټاکې که دغه تاریخ څخه هر چا تغیر پکښې راوستی چې ما ته ښی زه ورته هم هر چا یې تغیر راوستی څوک هر کله وین څوک تغیر راولي ایوری ون هر یو چې تغیر راوستی چې ما ته ښی یا ایوری ون بټ می هر څوک چې راولي هغه راته ښی زما تغیرات مه راته ښی زه ورته هم چې هر چا تغیر راوستی راته ښی ویر په کومه ساحه کې تغیر راځي درته که په دغه ساحه کې د تغیر راوستی ته ما ته وښیه چې په دغه ساحه کې احمد تغیر راوستی او زه پوه کړم هایلایټ چینجز اون سکرین پر سکرین یې راته هایلایټ کړه اوکې کړه یس اوس کله چې دی دلته تغیر راولي دته یو نښان ورکوي وینئ په دې ځای کې موږ ته یو نښان یې راکړه دغه نښانونه وینئ چې دی موږ ته تغیر راکړي دلته دا معنا لري چې دلته اوس چې شروع کول سوی دی تغیر راغلی دی چې کندهار یونیورسټي ورکړی دی پر دغو نه به جواب باندې ورکړی دی چې شي ورته لیکل دي جان په دغه خانه چې مخکې خالي خانه و باید هغه خانه خالي دغه د ا کالم 15 مره د ا کالم 15 مره دا د ا کالم د 15 مره چې په دې کې جان لیکل سوی دی جان لیکل سوی نو دلته درس تغیر چې راوستل تاسو دلته کولی تغیر راولي اوس په دې ځای کې موږ چې لرو اکسپټ لرو اکسپټ معنا منل ریجیکټ ردول وین دغه تغیرات چې هر چا راوستل چې اوکې که نو اکسپټ درته ویې منمه اکسپټ دا تغیرات چې راوستل چې پروانه کې دا زما قبول چې ویې منه ریجیکټ دا راته رات که دا مې نه دي په کار نو ګوره هغه درته ایسته کېږي ډیټې اکسپټ حال ټوله راته ومنه ریجیکټ حال ټوله راته رات یو مې هم نه دي په کار اوکې که ټول درته ایسته کېږي او ویو ټیپ ته واوړم ویو خپله ښکاره کولو ته ویل کېږي ستې لومړی دلته موږ د څپې ډولونه لرو چې دا د نرمه څپې په شکل راته ښکاره کوو اوس دا څپه چې موږ ته ښکاره کېږي
دا د نارمل په شکل ده، یعنی په دغه څپه کې په سلهاو نورو څپې شته. ځینې وخت څه کېدای شي دا سوال پیدا شي دا نو څنګه موږ پرنټوو، نو هغه بیا موږ داسې په دغه ویو کې ورته ټاکو. نو دلته لومړی لرو پیج بریک، دا د پیج بریک په شکل درته ښکاره کړه. د پیج بریک په شکل ته ښیي چې دا پیج 1 دی، دا چې پیج 2 دی، هر څو څپې چې هغه درته ښیي. دا د پیج لیاوټ په شکل درته ښکاره کړه، دا د پیج لیاوټ په شکل درته ښکاره کوي چې د جې ګټه دا دی چې موږ ته هیډر فوټر ورکولی شو سیدي، او بل موږ ته صفحه ښیي چې دغه زموږ صفحه ده. مثلا ګورې دغه یوې صفحې ته دې لیکمه چې کندهار یونیورسټي په ټولو صفحو کې دا دې راغلی چې کندهار یونیورسټي په دواړو صفحو کې. او بل دلته کسټم یو لرو. کسټم یو یعنې زما په خوښه یې راته جوړه کړه. مثلا یو ویو ته په خپله خوښه جوړوي، دغه ویو چې د پرنټ لیاوټ تا جوړ کړي دا راته ثبت کړه، په کوم نامه یې ثبتوم. دا یوه دانه اوس جوړه شوې ده، دا ډیلیټ کړې کړه، خو تا راته ثبت یې کړه. اډې که په کوم نامه سره یې ثبتوي، مثلا د جانان په نامه سره یې ثبتوم. وای انکلوډ ویو چیش درته ښکاره کړم، ایا د ده د پرنټ سیټینګ چې تا ټاکل دي هغه درته ښکاره کړم که یا او هایډن که چېرې تا راګانې هایډ کړي یا چې کلمونه هایډ کړي هغه درته ښکاره کړم که یا زه ورته اوکې کړم. اوس مثلا ته راغلی نارمل ویو ته جوړ درته یا ما کسټم ویو جوړ کړی د هغه رقم یې درته ښکاره کړه، د جانان په شکل یې درته ښکاره کوي. ساده خبره چې د نارمل په شکل پیج بي په شکل درته ښکاره کړه، خط کش ښکاره کړم که نه کړم ښکاره، ګریډ لاین ښکاره کړم که نه ښکاره. چاپېږي مخکې مو ویل دي که سپی دي په پرنټ لیاوټ ویو کې مو دا دواړه ویل دي. فارمولیاز اوس لا ورته بیا دي فارمولا بار درته ښکاره کړم که نه کړم ښکاره. دا چار فارمول ته اجرا کړی درشي، دا ډېر مهم دي. مثلا ګورې فرض کړه دلته تا خط لیکنی، اوس دلته تغییر څنګه راولې په دا ځای کې چې په د مابینس کې تغییر راولې، نو خو دا به ته ټول د سر چې ډیلیټ یې بیا به تغییر راوستلی، ته سپام پر دې ځای باندې وکړې. ګورې مثلا زه اوس غواړم چې په دغه کې تغییر راولم، نو دا ټوله مکمله جمله به زه ډیلیټوم بیا تغییر راوستلی شم، یا په فارمولا بار په هر ځای کې تغییر راغلی ته کولی شې دلته یې راولې، چې کله ته تغییر راولې په دې ځای کې راوستلی نه. او بل چې هره فارمولا اجرا شوې هغه فارمولا ته ښیي چې دغه فارمول ته اجرا کړې ده. جمع مثلا دا خانه اوکې. اوس ګورې دلته ما ته فارمول نه راته ښیي چې کوم فارمول په دا کلیک وکړې دلته دا ښیي چې دا خانې سره جمع شوي دي، نو فارمولا بار مه راته ښکاره کړو، یا راته ښکاره که باید همیشه یې ښکاره کړې. او کالم هیډینګ را هیډینګ درته ښکاره کړم که یا مې راته ښکاره کړو. دغه ته را هیډینګ ویل کېږي چې 1 2 3 ته شي، او دې ته کالم هیډینګ ویل کېږي چې په ای بي سی سره درته ښیي دلته کولی شي. او دا هم زوم دی چې دغه صفحه په 100% کې درته ښکاره کړم، 200% ښکاره کړه. دا زوم راته چاپېږي نه، فقط موږ ته مازې راته ښکاره کېږي سیدي، نو 200% یې ښکاره کړئ ورته ووایه 100%، 50 فیټ سلیکشن چې هغه 400% یې راته راوله، اتنایي حالت یې درته راولي. او دلته کولی شئ په خپله خوښه ورته ټاکئ چې یا مثلا 300% راته ښکاره کړه، او 100% یې راته ښکاره کړه. زوم سلیکشن 400% یې ښکاره کړه چې دا دلته هم کولی شئ 400%، 10% هغه کم اندازه ده، او سټنډر حالت ګوره دغه عددي صفحې دي، سټنډر حالت یې 100 دی. بس د نن دپاره